ښاغلي مفتي صاحب، زموږ یو ورور د عبدالرحمن احمدزي په نامه باندې پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي که څوک بې له کوم عذر څخه سنت یا نفل په ناسته وکړي، د دې څه حکم دی؟ مهرباني وایي که په دې اړه باندې معلومات راکړي. د محترم ورور عبدالرحمن احمدزي د پوښتنې په هکله به دومره ووایو، بې له عذره سنت یا نفل په ناسته صحت او جواز لري، البته ثواب د ولاړې په پرتله نیمۍ دی. یعنی د ولاړه چې څونه ثواب ورکړي ته هغه ثواب کم ورکول کېږي، یا نیمۍ ثواب ورکول کېږي. صرف یو د سهار سنت له دغه حکم څخه وتلی دی، یعنی هغه به په ولاړه کېږي. خو به هر حال مسله روښانه شوه، بې له عذره سنت یا نفل په ناسته صحت او جواز لري، البته ثواب یې د ولاړې په پرتله نیمۍ دی، صرف د سهار سنت له دغه حکم څخه وتلی دی. حاشیة تحتوي على مراقي الفلاح، فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة، صفحة نمبر 220 قديمي شاب. يجوز النفل إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها، فتصح إذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام، وقد حكى فيه إجماع العلماء، وعلى غير المعتمد يقال إلا سنة الفجر لما قيل بوجوه وقوة تأكدها، وإلا التراويح على غير صحيح. يجوز النفل إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها، فتصح إذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام. او دغه ډول په فتاوای هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 114 کې دا مسأله ذکر کړې ده. ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدا بلا كراهة في الأصح، كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك. او دغه ډول دا مسأله الدر المختار مع رد المحتار مطلب في سنن والنوافل کې هم ذکر کړی ده، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 515. او دغه ډول فتاوی محمودیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 222 کې دا مسأله ذکر کړې ده. خو به هر حال مسأله روښانه شوله، بې له عذره سنت یا نفل په ناسته صحت او جواز لري، البته ثواب یې د ولاړې په پرتله نیمۍ دی، خو البته د سهار سنت له دغه حکم څخه وتلی دی. تعلیم الاسلام رادیو